چې دا کشتۍ پر 10 رجب المرجب باندې په دې طوفان او په دې اوبو کې روانه سول او دا کشتۍ په دا اوبو کې 6 میاشتې مسلسل روانه ول. او بیا چې کله دغه د نوح علیه السلام کشتۍ پر بیت الله شریف باندې ورله، بیا یې واره پر بیت الله شریف طواف وکړي. الله سبحانه وتعالی خپل کور بیت الله هغه د طوفان او سیلاب څخه محفوظه کړی و او الله سبحانه وتعالی پورته کړی و. کله چې دا کشتۍ د بیت الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت نوح علیه السلام او د هغه د قوم قصه کوو. الله سبحانه وتعالی په سورة هود کې په تفصیل بیان کړې ده. نوح علیه السلام هغه پیغمبر دی چې الله سبحانه وتعالی د حضرت آدم علیه السلام څخه تقریبا 1000 کاله وروسته دنیا ته راستولی دی او د حضرت آدم او حضرت نوح علیهما السلام په منځ کې مفسرینو لیکلي دي چې 10 پیړۍ تیرې سوي دي. او حضرت نوح علیه السلام الله سبحانه وتعالی مځکې ته اول پیغمبر راواستوي چې الله سبحانه وتعالی باقاعده شریعت ورکړي او د په شریعت کې اکثره دینی احکام و دینی خبرې ولې. د حضرت آدم علیه السلام په شریعت کې اکثره د مځکې د آبادۍ متعلق خبرې وې، خو د نوح علیه السلام په شریعت کې د دین احکام زیات وه. د نوح علیه السلام قوم اول قوم د مځکې پر مخ باندې اول انسانان وه چې دوی بت پرستي او شرک شروع کړي. دوی د الله سبحانه وتعالی سره شریکان ونیول. در دې مخکې پر مځکه باندې نورې ګناوې ولې، خو کفر او شرک در دغه وخته پورې نه و شروع سوی. د نوح علیه السلام قوم اول هغه انسانان و چې دوی د مځکې پر مخ باندې کفر او شرک شروع کړي. دا دوی څنګه شروع کړي؟ مفسرینو لیکلي دي چې د دوی 15 غټ بزرګان و، نیک او صالح انسانان و، د حضرت آدم علیه السلام لمسیان و، د هغه په اولاده کې ول. د هغه 15 نومان مفسرینو لیکلي دي، په هغو کې یو ود نومېدی، دوهم بزرګ سواع نومېدی، دریم بزرګ یغوث نومېدی، څلورم بزرګ یعوق نومېدی او څلورم بزرګ او پنځم بزرګ نصر نومېدی. دا 15 بزرګان و چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي و او دوی نیک انسانان و. کله چې د نوح علیه السلام د قوم دغه 15 بزرګان او د دوی دغه 15 نیکګان وفات سوه، نو دوی ډیر ارمانجن و او دوی ډیر پریشانه ول په د خپلو 15 نیکګانو پسې چې د الله سبحانه وتعالی صالح بندگان و. دا د دوی ډیر یادېدل او دوی په دغه خپلو نیکګانو باندې او پر دغه خپلو بزرګانو باندې ډیر غمجنه ول. مفسرینو لیکلي دي چې دغه د نوح علیه السلام د قوم مشران، د قوم انسانان په یو مسجد کې ناست و او پر دغه باندې غم کاوه چې دغه زموږ بزرګان زموږ څه ولاړه او د دنیا څه ولاړه او زموږ اوس هغه یادېږي، زموږ هغه ارمان دي، هغه نیک او صالح انسانان و. په دغه وخت کې چې دوی په دا مسجد کې ناست دي او په خپلو هغه نیکو او صالحو نیکګانو پسې ارمان کوي، په دغه وخت کې دوی ته ابلیس شیطان د یو ډیر ښایسته سپین ږیري په شکل رالی. کله چې ورته رالی، بیا یې دوی ته وویل چې تاسې ولې غمجنه یاست؟ دوی ورته وویل چې موږ هغه 15 صالح او نیک نیکګان 15 سره د دې دنیا څه ولاړه، موږ په هغه خپلو نیکګانو پسې غمجنه یو، زموږ هغه یادېږي، هغه زموږ صالح انسانان و. شیطان ورته وویل چې زه به تاسو ته یو طریقه در وښیم، بیا به ستاسې دغه نیکګان ستاسې همیشه په یاد دي. تاسې راولاړ سئ د دغه 15 بزرګانو چې یو ود نومیږي، بل سواع نومیږي، بل یغوث نومیږي، بل یعوق نومیږي او بل نصر نومیږي، د دغه خپلو بزرګانو مجسمې جوړې کړي او په خپلو خونو کې درته کښېږدئ. تی به سهار و ماښام د خپل بزرګان وینئ، د دې زیارت به کوئ. د دغه نوح علیه السلام د قوم د مشرانو دا خبره خوښه سول او په دې عمل شروع کړي او د خپلو دغه نیکګانو مجسمې جوړې کړلې. شیطان دې ته په یو داسې طریقه باندې رالی
چې دوی ته خو یې دا نه دي ویلي چې دوی د دغه مجسمو عبادت شروع کړي، بلکې اول یې دوی ته دا وویل چې تاسې د دې خپلو بزرګانو د دې خپلو صالحو نیکهګانو مجسمې جوړې کړئ، په خپلو کورو کې یې کښېږدئ، تی به سهار و ماښام د دې خپلو نیکهګانو او د دې خپلو صالحو مشرانو زیارت کوئ. دا د شیطان یوه دوکه وه چې دوی ته یې ورکړه. دوی دغه مجسمې جوړې کړلې، په خپلو کورو کې یې کښېښولې. کله چې دغه مشران د دې دنیا څه ولاړه، د دوی نوی نسل راپورته سو، د دوی بچان ځوانان سوه، د دوی لمسیان ځوانان سوه، هغو د دې پر ځای چې د دې مجسمو تعظیم وکړي، هغو د دغه مجسمو عبادت شروع کړي او هغو د دغه مجسمو څه بوتان جوړ کړه او د دې څه علاوه نور بوتان جوړ کړه. د دوی هر مشر چې به وفات کېدی، د هغه مجسمه به دوی جوړول، بیا به یې هغه ته خپل سرونه پر سجده ایښول. دغه رقم د نوح علیه السلام په قوم کې شیطان ځای پیدا کوي او په دوی کې بت پرستی او شرک شروع کوي. شرک او بت پرستی اول وار د نوح علیه السلام په قوم کې په دغه طریقه باندې شروع سو. کله چې الله سبحانه وتعالی حضرت نوح علیه السلام دنیا ته راواستوي او هغه دوی ته وویل چې الله سبحانه وتعالی د ده قصه په سورة هود کې فرمایي او الله سبحانه وتعالی فرمایي ولقد ارسلنا نوحا، بلا شکه موږ نوح علیه السلام راواستوي الی قومه و خپل قوم ته، او هغه خپل قوم ته وویل ای زما د قوم انسانانو انی لکم نذیر مبین، بلا شکه زه ستاسې لپاره یو ښکاره بیرونکی یم، زه تاسې د الله سبحانه وتعالی د عذاب بیروم، زه تاسې د الله سبحانه وتعالی د قهر څخه بیروم. الله تعبدو الا الله، زه تاسې ته دغه پیغام راوړم چې تاسې د الله ما سوا د نورو بتانو عبادت مه کوئ، تاسې د الله څخه ما سوا د دغه مجسمو او د دغه ډبرو عبادت مه کوئ. انی اخاف علیکم، ای زما د قوم انسانانو بلا شکه زه پر تاسې بیریږم عذاب یوم عظیم، د یو دردناک ورځې د عذاب څخه. زه پر تاسې بیریږم چې پر تاسې باندې به هغه ورځ راسي چې په هغه ورځ کې به پر تاسې یو ډیر دردناک عذاب راسي چې هغه د قیامت ورځ ده. الله سبحانه وتعالی فرمای فقال الملأ الذين كفروا من قومه، د نوح علیه السلام د قوم سردارانو، مشرانو او خانانو وویل، هغه مشران، هغه نوابان الذين كفروا چې هغه کافران وو. نوح علیه السلام ته وویل ما نراک الا بشرا مثلنا، ای نوح موږ تا نه وینو مګر تا وینو چې ته زموږ په رقم یو انسان یې. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، او موږ تا وینو چې ستا تابعداري هغه کسانو کړې ده چې هغه په موږ کې هغه رذیله دي، هغه کښته خلک دي، هغه غریبان دي، بادي الرأی، د رای او فکر خاوندان نه دي، سرسري رایه لري، سطحي رایه لري، د عقل او سوچ او فکر خاوندان نه دي، د یو ښکاره او سرسري رایې خاوندان دي. وما نرا لکم علینا من فضل، او ای نوحه موږ نه وینو ستا لپاره او کومو کسانو چې پر تا ایمان راوړی دی، موږ ستا او د دوی لپاره نه وینو پر موږ باندې یو فضل او بهتري. ته پر موږ باندې او دغه مؤمنان چې پر تا ایمان راوړی دی، دا پر موږ په هیڅ چي کې هم نه دي بالا، دا در موږ په هیڅ چي کې هم نه دي افضله. بل نظنکم کاذبین، ای نوحه موږ پر تا دا ګمان کوو، پر تا دا یقین کوو، العیاذ بالله چې ته درواغ وایې، ته د درواغ جنانو سه. نوح علیه السلام ورته وفرمایل قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی، ای زما د قوم انسانانو که چیرې ما د الله سبحانه وتعالی د طرفه تاسو ته یو ښکاره نښانه راوړل، ما د الله سبحانه وتعالی د طرفه تاسو ته یو معجزه راوړه، وآتانی رحمة من عنده، او هغه الله سبحانه وتعالی د خپل جانبه ما ته یو رحمت راکړي، زه به تاسو ته معجزې راوړم، زه به تاسو د الله سبحانه وتعالی د طرفه د هغه د قدرت نښانې راوړم. فعمیت علیکم، پر هغه باندې به ستاسې سترګې ړندې، هغه تاسې نه وینئ. دا خبره نه ده چې زما تابعداري غریبانو کړې ده، زه به د خپل نبوت دپاره تاسو ته د الله سبحانه وتعالی د طرفه معجزې در ښکاره کړم،
الله سبحانه وتعالى د طرفه به تاسو ته د هغه د قدرت نشانې د ښکاره کړم، خو تاسو پر هغه باندې ړانده او کاڼه یاست، تاسو هغه نه وینئ. انلزمکموها، آیا دغه دین او دغه ایمان او توحید موږ تاسو ته په زوره درکو؟ وانتم لها کارهون، په داسې حال کې چې تاسو د دغه دین څخه خاطور یاست، دغه دین تاسو نه خوښوئ، دا دین باندې موږ تاسو په زوره راولو. ویا قومي، او ای زما د قوم انسانانو، لا اسألکم علیه مالا، زه ستاسو څخه د مال او مزدوري غوښتنه نه کوم، زه ستاسو څخه پر دغه دعوت باندې، پر دغه نصیحت باندې زه ستاسو څخه روپۍ نه غواړم، زه ستاسو څخه پیسې نه غواړم. ان اجري الا علی الله، زما اجر او مزدوري یوازې او یوازې پر الله جل جلاله ده. د دې بدله او د دې عوض ماته الله سبحانه وتعالی راکوي. او دا چې تاسو ماته وایاست چې ستا تابعداري د غریبانو کړې ده، د مسکینانو کړې ده، موږ د دوی سره یو ځای نسو کښېنستلی، دوی غریبان دي، دوی رذیلان دي، دوی در موږ کښته دي، ته دوی پسې واخه، بیا به موږ ایمان راوړو. وما انا بطارد الذین آمنو، ای زما د قوم انسانانو، زه نه یم پسې اخیستونکی د هغه کسانو چې هغو ایمان راوړی دی. انهم ملاقو ربهم، بلا شکه دغه مؤمنان به د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات کوي، د هغه سره به یو ځای کیږي. ولکنی اراکم قوما تجهلون، مگر ای زما د قوم انسانانو، زه تاسې وینم چې تاسې ناپوهان یاست، تاسې د الله سبحانه وتعالی پیغام نه اوري، تاسې د هغه خبره نه منئ. او بله خبره دا ده، که چیرې دغه غریبان او دغه رذیلان چې تاسې یې رذیلان بولئ، غریبان یې بولئ، در خپلو ځانو یې کښته بولئ، که چیرې دغه زه پسې واخم، نو بیا د الله د قهر مقابله خو زه نسم کولی. ویا قوم من ینصرني من الله، ای زما د قوم انسانانو، څوک به زما کومک کوي د الله سبحانه وتعالی په مقابل کې. ان طردتهم، که چیرې دغه غریبان زه پسې واخم ویې شړم او د الله عذاب پر ما راسي، بیا به په دغه وخت کې زما کومک څوک کوي. افلا تذکرون، آیا تاسې نصیحت نه حاصلوئ؟ او ای زما د قوم انسانانو، ولا اقول لکم عندي خزائن الله، او نه زه دې ته دغه وایم چې زما سره د الله سبحانه وتعالی خزانې را سره دي، او نه زه دا وایم چې ولا اعلم الغیب، نه زه په پټو خبر یم، نه زه پټې وینم، نه زما سره د رب العالمین خزانې را سره دي. ولا اقول انی ملک، او نه زه دا وایم چې زه ملایکه یم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، او نه زه وایم و هغه کسانو ته چې ستاسې په سترګو کې هغه کسان کښته دي، ستاسې په سترګو کې هغه کسان مرتبه نه لري، بې مرتبې دي، حقیر دي، زه هغو ته نه وایم چې لا یؤتیهم الله خیرا، چې دې ته به الله سبحانه وتعالی هیڅ خیر ورنکړي. الله اعلم بما فی انفسهم، بلا شکه الله سبحانه وتعالی ډیر ښه خبر دی د دغه مؤمنانو په زړو باندې، د دغه مؤمنانو په سینو باندې الله سبحانه وتعالی ډیر ښه خبر دی. که چیرې دغه کسان چې پر ما ایمان راوړی دي او دا غریبان دي، که چیرې دا زه پسې واخم او ستاسې خبره زه ومنم، انی اذا لمن الظالمین، بلا شکه په دغه وخت کې به الله سبحانه وتعالی ما په ظالمانو کې شمار کړي. د قوم انسانانو و حضرت نوح علیه السلام ته وویل، قالوا یا نوح قد جادلتنا، دی ورته وویل ای نوح، تا زموږ سره ډیر جنجالونه وکړه، فاکثرت جدالنا، تا ډیر جنجال زموږ سره وکړي، بس اوس نو ستا جنجالونه باید ختم سي. فاتنا بما تعدنا، ته موږ ته راوړه هغه عذابونه، د کومو عذابو چې ته موږ ته دمکۍ راکوې، ان كنت من الصادقین، که چیرې ته رښتونه یې. نوح علیه السلام دی ته وویل، قال انما یأتیکم به الله، ای زما د قوم انسانانو، پر تاسې خو به الله سبحانه وتعالی عذاب راولي. ان شاء، که چیرې د هغه خوښه سوه، هغه به پر تاسې عذاب راولي. وما انتم بمعجزین، که الله سبحانه وتعالی پر تاسې د عذاب راوستلو فیصله وکړي، بیا تاسې الله سبحانه وتعالی نسی عجزه کولی، تاسې بیا د الله سبحانه وتعالی د هغه عذاب مخ نسی نیولی. که الله سبحانه وتعالی پر تاسې د عذاب د راوستو فیصله وکړه، بیا تاسې هغه عذابونه د خپل ځانه څخه نسی لرې کولی.
د عذاب راوستل دا خو زما په لاس کې نه دي، زه خو د الله پیغمبر یم، پر تاسې به عذابونه الله سبحانه وتعالی راولي. بیا حضرت نوح علیه السلام دې ته وفرمایل ولا ينفعکم نصحي، ای زما د قوم انسانانو زما نصیحت تاسې ته ګټه نه کوي. ان اردت ان انصح لکم، که چیرې زه اراده وکم چې زه تاسې ته نصیحت وکم، زما نصیحت تاسې ته ګټه نه کوي. ان کان الله یرید ان یغویکم، چې الله سبحانه وتعالی ستاسې د ګمراهي او ستاسې د بېلاري اراده کړې ده، بیا زما نصیحت، زما وعظ، زما ذکر تاسې ته ګټه نه کوي. هو ربکم، هغه الله سبحانه وتعالی ستاسې پروردګار دی. و الیه ترجعون، و هم هغه الله سبحانه وتعالی ته به تاسې واپس ورځئ. او ام یقولون افتراه، او که چیرې ته دغه وایست چې نوح علیه السلام دغه خبرې د ځانه جوړې کړې دي، قل ته ورته ووایه ای نوح پیغمبره ان افتریته، که چیرې دغه خبرې ما د ځانه جوړې کړې وې، فعلی اجرامي، زما د دغه خبرو د جوړولو ګناه پر ما ده. وانا بریء مما تجرمون، او زه ستاسې د ګناهو څخه ځان بری کوم، زه ستاسې د ګناهو څخه ځان بری بولم، ستاسې د ګناهو څخه زه بیزاره یم. العیاذ بالله، که دغه خبرې ما پر الله سبحانه وتعالی باندې د ځانه تړلې وې، د دې ګناه خو پر ما باندې ده، او ستاسې د جرمو او ستاسې د ګناهو او ستاسې د شرک او بت پرستۍ د ګناه څخه زه بیزاري اعلانوم. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کله حضرت نوح علیه السلام دوی ته نه 900 کاله دعوت وکړي او دوی ته یې شپه و ورځ دعوت ورکړي، د دوی یو نسل به رالی، هغه به ختم سو، په هغو کې به خلکو ایمان نه راوړي، د هغه بل نسل به ځوانان سو، بیا به نوح علیه السلام هغو ته دعوت ورکړي، هغه به ختم سو. دغه رقم په دې 900 کاله کې ډېر نسلونه د قوم راله چې هغه ټول به ایمان ولاړه. او پر نوح علیه السلام باندې د ګوتو په شمار 100 کسانو ایمان راوړي. د نوح علیه السلام په قوم کې 100 کسانو پر ایمان نه دی راوړي. کله چې نوح علیه السلام دوی ته مسلسل 900 کاله شپه و ورځ سهار و ماښام په ښکاره او په پټه علی الاعلان او فردن دعوت ورکوي، او دوی د نوح علیه السلام د دعوت څخه انکار وکړي، او دوی پر نوح علیه السلام باندې رنګارنګ عذابونه راوستل. مفسرینو لیکلي دي چې نوح علیه السلام به دوی دومره وواهه چې نوح علیه السلام به بېهوشه سو، او د دوی به سوچ او فکر دا سو چې نور نو نوح علیه السلام ختم سو. بیا به الله سبحانه وتعالی نوح علیه السلام جوړ کړي، بیا به سبا دوی ته ور روانو، او دوی ته به د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت دعوت ورکوي. کله چې 900 کاله پوره سوه او د نوح علیه السلام په قوم کې صرف 100 کسانو ایمان راوړي، نو الله سبحانه وتعالی و حضرت نوح علیه السلام ته وحی راواستولی، او الله سبحانه وتعالی و حضرت نوح علیه السلام ته وفرمایل واوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. ای نوح، نور د دې وروسته ستا په قوم کې هیڅوک هم ایمان نه راوړي. چا چې ایمان راوړی دی د دغه مؤمنانو ما سوا نور د دې وروسته څوک ایمان نه راوړي. فلا تبتئس، ته د دې په دغه ایمان نه راوړلو باندې مه غمجنه کېږه، ته د دې د دغه بدو اعمالو او بدو کردارو په وجه مه غمجنه کېږه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ای نوح ته غم مه کوه د دې د دغه بدو اعمالو په خاطر. اوس ته دا وکړه ای د الله پیغمبر نوح، واصنع الفلک باعیننا. الله سبحانه وتعالی و حضرت نوح علیه السلام ته وحی وکړی چې ای نوح ته یو کشتۍ جوړه کړه زموږ په نګراني کې. باعیننا و وحینا، ای نوح ته زموږ په وحی باندې، زموږ په امر باندې، زموږ په نګراني کې ته یو کشتۍ جوړه کړه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، او ته ماته د دې وروسته سفارش مه کوه د دغه ظالمانو په باره کې. انهم مغرقون، بلا شک ستا دغه د قوم انسانان به زه ټوله هلاک کړم. کله چې الله سبحانه وتعالی و حضرت نوح علیه السلام ته د کشتۍ جوړولو امر وکړي، او الله سبحانه وتعالی فرمایي ویصنع الفلک،
او حضرت نوح علیه السلام په کوفه کې د کشتۍ جوړول شروع کړه. وکلما مر علیه ملأ من قومه، هر وخت چې به دی د کشتۍ په جوړولو اخته و او دته به د د قوم سرداران راله، هغه به پر ده تېرېدل. سخروا منه، دی به پر حضرت نوح علیه السلام باندې مسخرې شروع کړې او دا به یې ورته ویل چې ای نوحه ته خو در اوسه د الله پیغمبر وې، ته څه وخت نجار سوې؟ بیا به یې ورته ویله چې ای نوحه دلته خو د څښلو اوبه نشته، دا کشتۍ به ته چیرې چلوې؟ بیا به یې ورته ویل ای نوحه دا کشتۍ ته په ریګ کې چلوې او که دا کشتۍ ته په غویانو کشوې؟ نوح علیه السلام به د دې د مسخرو په جواب کې دې ته ویل قال ان تسخروا منا، ای زما د قوم انسانانو که تې نن پر موږ مسخرې کوئ فانا نسخر منکم، بیا به داسې ورځ راسي چې موږ به پر تاسې مسخرې کوو کما تسخرونه، لکه څنګه چې تې نن پر موږ باندې پسخندونه او رشخندونه وهئ، دغه رقم یوه ورځ به راسي بیا به د دغه پسخندو موږ ته جوابونه درکړو. الله سبحانه وتعالى فرمای فسوف يعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دغه کسان به ډیر ژر پوسي چې پر چا باندې عذاب را روان دی د رسوایي، او څوک په یو داسې عذاب کې ګرفتاره کیږي چې هغه به بیا د همیشه په عذاب اخته. الله سبحانه وتعالى حضرت نوح علیه السلام ته د کشتۍ جوړولو امر وکړي. حضرت نوح علیه السلام د یو بهترین لرګي څخه دومره عظیمه کشتۍ جوړه کړه چې مفسرینو لیکلي دي چې د دې کشتۍ اوږدوالی 300 غزه او د دې کشتۍ بر تقریبا 50 غزه او د دې کشتۍ جګوالی 10 غزه او دغه کشتۍ چې حضرت نوح علیه السلام جوړه کړه دا 3 منزله وه. یو منزل یې د انسانانو دپاره و، بل منزل یې د حیوانانو دپاره و او دریم منزل یې د سامانو دپاره و. کله چې حضرت نوح علیه السلام دغه کشتۍ د الله سبحانه وتعالى په امر جوړه کړه او دغه کشتۍ حضرت نوح علیه السلام د الله په نگرانی کې جوړه کړه او یو ډیره بهترینه کشتۍ وه چې هر طرف ته د کشتۍ خپل روشندانونه او کلکینان درلودل چې دا اوله کشتۍ و، اول بحري جهاز و چې حضرت نوح علیه السلام د مځکې پر مخ باندې د الله سبحانه وتعالى په امر جوړ کړي. بیا الله سبحانه وتعالى و حضرت نوح علیه السلام ته وفرمایل چې ای نوحه د عذاب د راتلو نشانه به دا یي چې ستا په کور کې کم د اور تنور دی، کله چې په دغه تنور کې د مځکې د خواصه اوبه راووتلې، اوبه راوخوټ کېدلې، دغه به د عذاب علامه یي. الله سبحانه وتعالى فرمای حتی اذا جاء امرنا، کله چې د نوح علیه السلام پر قوم باندې زموږ د عذاب فیصله راله وفارت تنور، هغه د نوح علیه السلام تنور د اوبو ډک سو، نو موږ حضرت نوح علیه السلام ته امر وکړي قل نحمل فيها، ای نوحه ته په دغه کشتۍ کې خپل سامانونه واچوه، من کل زوجین اثنین، د حیوانانو څخه هر حیوان جوړه ور واچوه. هر هغه حیوان چې د نر او ښځې څخه پیدا کیږي، د جوړې څخه پیدا کیږي، د هغه ټولو حیوانانو څخه یوه جوړه، یو نر یو ښځه راواخه او په دغه کشتۍ کې یې واچوه. و اهلکه، او ستا د اهل او ستا د کور انسانان هم و دا کشتۍ ته ور واچوه. نوح علیه السلام د خپل کور انسانان، خپل 3 زامن، خپل مژندې دا په کشتۍ کې سپاره کړه. الله سبحانه وتعالى امر ورته وکړي چې ته خپل د اهل انسانان او د خپل کور انسانان په کشتۍ کې سپاره کړه، الا من سبق علیه القول، ستا د کور په انسانانو کې هغه انسانان چې پر هغو باندې د عذاب فیصله سوې ده، هغه په دغه کشتۍ کې مه سپروه. په هغو کې یوه د نوح علیه السلام کوروالا وه او یو د نوح علیه السلام زوی و چې د هغه نوم کنعان. الله سبحانه وتعالى امر ورته وکړي چې په دغه کشتۍ کې د دغه کسانو ما سوا نور خپل اهل او عیال سپاره که، ومن آمن، او چا چې ایمان راوړی دی هغه هم په دغه کشتۍ کې سپاره که. الله سبحانه وتعالى فرمای وما آمن معه الا قلیل، د حضرت نوح علیه السلام سره څو کسانو ایمان راوړی و چې هغه څو اویا کسان و، ډیر کم کسان و چې هغو پر حضرت نوح علیه السلام باندې ایمان راوړی و، مؤمنان و او مسلمانان و.
الله سبحانه وتعالى امر ورته وکړي قال اركبوا فيها ان نوح تاسي او ساسر مؤمنان او مسلمانان په دا کشتۍ کې سپاره سي بسم الله مجريها ومرساها د الله په نامه به د دې کشتۍ روانېدلې او د الله په نامه به دا کشتۍ درېږي ان ربي لغفور رحيم بلا شک زما پروردگار غفور ذات دی رحیم او مهربان ذات دی کله چې حضرت نوح علیه السلام او د هغه سره مؤمنان او مسلمانان په دا کشتۍ کې سپاره سوله الله سبحانه وتعالى فرمای په دغه وخت کې د اسمانه څخه اوبه را شروع سوې د مځکې څخه هم اوبه راوتلې د اسمانه څخه هم اوبه راورېدلې طوفان رالی سیلاب رالی د نوح علیه السلام پر قوم باندې عذاب رالی وهي تجري بهم في موج كالجبال دغه کشتۍ په دې باندې تک کوي په هغه غټو غټو څپو کې چې د غرو په شان څپې وي دا کشتۍ په دغه څپو کې په دغه سیلاب کې تک شروع کړي په دغه وخت کې چې طوفان رالی او څپې شروع سولې ونادى نوح ابنه الله سبحانه وتعالى فرمایي چې نوح علیه السلام پر خپل زوی کنعان باندې غږ وکړي وکانه فی معزل هغه د دسه پر یو څه فاصله باندې و نوح علیه السلام غږ پر وکړي د پلار شفقت او مهرباني و یا بنی ارکب معنا ای بچی ای زوی کې راسه زموږ سره سپور سه راسه ایمان راوړه مسلمان سه او په دغه کشتۍ کې زموږ سره وخیږه ولا تکن مع الکافرین ای زما زوی کې ای زما بچی د کافرانو ملګرتیا مه کوه راسه زموږ سره په کشتۍ کې وخیږه کنعان ورته وویل ای بابکه سآوي الى جبل زه به غره ته وخیږم یعصمني من الماء ما به د دغه اوبو او طوفان څخه وساتي په دغه وخت کې د اوبو اندازه غرو ته نه ورسېدلې اوبه څه کښتولې د نوح علیه السلام زوی کنعان ورته وویل چې ای بابکه زه به غره ته وخیږم یعصمني من الماء هغه به ما د دغه طوفان او د دغه سیلاب څخه وساتي نوح علیه السلام ورته وفرمایل لا عاصم اليوم من امر الله ای زما بچی نن د الله د امر څخه هیڅوک هم نشي خلاصېدلی الا من رحم پر چا چې الله رحم وکړي د الله د رحم ما سوا به نن په دغه طوفان او په دغه سیلاب کې هر څه هلاک سي الله سبحانه وتعالى فرمایي چې نوح علیه السلام او د ده زوی چې کله خبرې سره کولې وحال بینهما الموج د دې دوو په مابینځ کې یو څپه راله او دې دواړه یې سره جلا کړه فکان من المغرقین د نوح علیه السلام زوی په هغه انسانانو کې رالی چې الله سبحانه وتعالى په هغه سمندر او طوفان کې هلاک کړه کله چې حضرت نوح علیه السلام او د هغه سره مؤمنانو په دا کشتۍ کې سفر شروع کړي په تفسیر طبري کې لیکلي دي چې دا کشتۍ پر 10 رجب المرجب باندې په دې طوفان او په دې اوبو کې روانه سول او دا کشتۍ په دا اوبو کې 6 میاشتې مسلسل روانه ول او بیا چې کله دغه د نوح علیه السلام کشتۍ پر بیت الله شریف باندې ورله بیا یې واره پر بیت الله شریف طواف وکړي الله سبحانه وتعالى خپل کور بیت الله هغه د طوفان او سیلاب څخه محفوظه کړی او الله سبحانه وتعالى پورته کړی کله چې دا کشتۍ د بیت الله و اندازې ته ورسېدل کعبې ته ورسېدل مفسرینو لیکلي دي چې بیا پر بیت الله شریف باندې دا کشتۍ واره طواف وکړي 6 میاشتې مسلسل دا کشتۍ په اوبو کې ول بیا الله سبحانه وتعالى پر 10 محرم الحرام باندې چې د عاشورا ورځ ده د عاشورا ورځ د تیرو ادیانو څخه دا یو مقدسه ورځ ده په اسلام کې هم د روژې د رمضان د روژو مخکې د عاشورا په ورځ باندې روژه فرض وه بیا چې کله الله سبحانه وتعالى د رمضان روژې فرض کړلې بیا د دغه عاشورا د ورځې روژه د هغې فرضیت ختم سو خو بیا هم د دې نیول په دغه ورځ باندې د عاشورا په ورځ په 10 محرم الحرام باندې روژه نیول ډیر ثواب لري الله سبحانه وتعالى دغه کشتۍ 6 میاشتې په اوبو کې روانه کړه په 10 رجب المرجب باندې دا روانه سول مفسرینو لیکلي دي چې پر 10 محرم الحرام باندې دا ودرېدل کله چې 6 میاشتې دا کشتۍ په اوبو کې روانه ول او د مځکې مخ ټول اوبو اخیستی و کله چې 6 میاشتې پوره سولې الله سبحانه وتعالى مځکې ته امر وکړي وقیل یا ارض ابلعي ماءک غږ وسو ای مځکې خپلې اوبه بیرته وچیښه ویا سماء اقلعي او ای اسمانه ودرېږه
وغيض الماء الله سبحانه وتعالى فرمایي چې اوبه وچې سولې، وقضي الامر د عذاب قصه ختمه سول، واستوت على الجودي دغه کشتۍ د جودي غره پر سر باندې ودرېدل. وقيل بعدا للقوم الظالمين او وویل سول چې د الله سبحانه وتعالى د رحمت د لري ظالم انسانان. دغه کشتۍ الله سبحانه وتعالى شپږ میاشتې بعد د جودي د غره پر سر ودرول. د جودي غر مفسرینو لیکلي دي چې دا په عراق کې د موصل د ښار په شمالي طرف کې ابن عمر جزیرې ته نږدې د ارمینیا د سرحد سره نږدې دغه د غرو یو سلسله ده. په دغه غرو کې د یو غرو نوم جودي غر دی. الله سبحانه وتعالى شپږ میاشتې بعد دغه کشتۍ د جودي غره پر سر ودرول. لاندې بیا هم اوبه ولاړې ولې. الله سبحانه وتعالى حضرت نوح علیه السلام او الله سبحانه وتعالى هغه مؤمنان چې د حضرت نوح علیه السلام سره ملګري ول په دغه کشتۍ کې محفوظ کړه. د دې کشتۍ په باره کې په سورة الحاقه کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه، انسانانو کله چې اوبه سرکشه سولې ما ستاسې هغه اول پلرونه حضرت نوح علیه السلام او د هغه سره مؤمنان په هغه کشتۍ کې وساتل. ما ستاسې ساتنه په هغه کشتۍ کې وکړه. لنجعلها لکم تذکره، دغه کشتۍ به زه ستاسې دپاره وساتم، دا به ستاسې دپاره یو یادګاري د الله سبحانه وتعالى د قدرت او د الله سبحانه وتعالى د عذاب پر نافرمانه قومو باندې. کتابو کې لیکلي دي چې په 21مه صدۍ کې چې کله ګلوبل وارمنګ رالی او پر مځکه باندې ګرمي شروع سوه، نو د غرو پر سرو چې کومه د صدۍ زرهاو کلو څخه کم یخیان پراته وه، د ګلوبل وارمنګ په وجه باندې هغه یخیان او هغه واورې ویلې سولې. بیا د یو هوایي سروې په ذریعه باندې دغه کشتۍ په 21مه صدۍ کې په دا اوس وخت کې معلومه سول چې د جودي غره پر سر پرته ده، او اوس په اوس وخت کې په نن سبا حالاتو کې وهغه غره ته د ارارات غر وایي. دغه کشتۍ اوس موجوده سول. الله سبحانه وتعالى دا څو زره کاله د انسانانو د عبرت لپاره محفوظه کړې وه، او دا د ارارات پر غره باندې د یو هوایي سروې په ذریعه باندې انسانانو ولیدل چې دا کشتۍ هلته د غره پر سر ولاړه وه. کله چې طوفان ختم سو، الله سبحانه وتعالى د حضرت نوح علیه السلام قصه کوي. ونادى نوح ربه، نوح علیه السلام خپل پروردگار ته غږ وروکړ. فقال ربي، او الله سبحانه وتعالى ته وویل، دعا یې ورته وکړه، ربي چې ای پروردگار ان ابني من اهلي، بلا شک دا زما بچی کنعان دا زما د اولادی څه دی، زما د اهل څه دی. وان وعدك الحق، او بلا شک کومه وعده چې تا زما سره کړې وه چې ستا اهل به زه د عذاب ساتم، ستا وعده حق ده. وانت احکم الحاکمین، او بلا شک ای پروردگاره ته احکم الحاکمین ذات یې، ته یو ډېر ښه فیصله کوونکی ذات یې. هغه زما بچی ته د عذاب وساته. الله سبحانه وتعالى وحضرت نوح عليه السلام ته وویل، یا نوح انه ليس من اهلك، ای نوح دغه ستا بچی ستا د اهل څه نه دی. انه عمل غیر صالح، بلا شکه دی یو ناصالح عمل والا دی، دی یو بد عمل والا دی، دی منافق دی، مؤمن نه دی، ستا د اهل څه نه دی. فلا تسألني ما ليس لك به علم، ای نوح ته زما څه د هغه شي په باره کې غوښتنه مه کوه چې ته د هغه په باره کې علم نه لرې. ای نوح اني اعظك ان تكون من الجاهلين، زه تا ته نصیحت کوم چې ته خپل ځان په ناپوهانو کې مه راوله. کله چې الله سبحانه وتعالى وحضرت نوح علیه السلام ته وفرمایل چې ای نوح کنعان ستا د اهل څه نه دی، هغه یو ناصالح عمل والا دی، هغه منافق دی، او هغه د کافرانو د ډلې څه دی. نوح علیه السلام فورا الله سبحانه وتعالى ته زاری شروع کړي. قال ربي، او نوح علیه السلام وویل، ای پروردگاره اني اعوذ بك، زه ستا څخه پناه غواړم، ان اسألك ما ليس لي به علم، چې زه ستا څخه د داسې شي سوال وکم چې زه په هغه علم نه لرم. ای پروردگار، و الا تغفر لي، کتب ما ته بخښنه ونه کې، وترحمني، او ته پر ما رحم ونه کې، اکن من الخاسرین،
بلا شکه زه به په هغه انسانانو کې راسم کم انسانان چې تاوانیان دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بیا کله کشتۍ د جودي پر غره ودرېدل، ما دې ته امر وکړي قیل یا نوح اهبط بسلام، ای نوح د دغه کشتۍ څخه شوسئ په سلامتیا باندې، منا زموږ د طرفه به پر تاسې سلامتیا وي، وبرکات علیک او زموږ د طرفه به پر تاسې برکتونه وي، وعلى ممن معک او پر هغه امتو باندې چې ستا سره در سره دي. امتونه الله سبحانه وتعالی ځکه وویل چې دا هغه کسان وه چې بیا د دې څخه د راروانو قومو او راروانو امتو نسلونه پیدا کېدل. نو ځکه الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې ای نوح ته او هغه کسان چې ستا سره در سره دي د دې کښتۍ څخه په سلامتیا او برکت شوسئ. دغه امتونه او دغه کسان چې در سره دي دا دي په برکت او سلامتیا د کښتۍ څخه شوسي. و او ځینې داسې امتونه هم دلته شته چې د دوی څخه بیا داسې انسانان پیدا سي چې هغه به زما نافرمانه وي. سنمتعهم موږ به دوی ته یو څه وخت ورکو، ثم یمسهم منا عذاب علیم، بیا به دوی زموږ څخه یو دردناک عذاب وسکي. دا و د حضرت نوح علیه السلام قصه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.